علیکم دوستانو، امید لرم تاسو ټول به او دوستانو موجود یم د یوې نوې ویډیو سره. په دغه ویډیو کې زه تاسو سره د واتساپ ډېر زبردست درې ټریکس درخواوم. داسې ټریکس به درخواوم تاسو ته چې تاسو به څنګه کولی شو چې خپل واتساپ تاسو چک کړو چې زموږ واتساپ خو هیک شوی نه دی یا چا هیک کړی خو نه دی، او په څه ترتیب به یې د هیک کېدو نه بچ کوو. ډېر آسان او سمپل طریقې دي. ټیم مو نه ضایع کوم، ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چینل مو نه سبسکرایب کړی، چینل مو سبسکرایب کړو. که ویډیو فیسبوک کې ګورو پیج د سره لایک او فالو کړو. فرسټ اف آل تاسو سمپلی راشو خپل واتساپ ته، واتساپ پې اوپن کړو. هغې نه بعد چې واتساپ اوپن شي دلته تاسو ته بره په د سایډ کې لیدی شي 3 ډاټس، په ده باندې به کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو، دلته کې لیکلي دي لینکډ ډیوایس، په دا باندې تاسو سمپلی بیا کلیک واخلو. چې دا باندې کلیک واخلو دلته کې تاسو ته دا آپشن راشي د اوکې، تاسو ته شي په اوکې باندې کلیک واخلو. په دغه کې چې کله تاسو واتساپ هیک وي یا د بل چا په موبایل کې آن شوی وي یا لیپټاپ کې آن شوی، چې هر شي کې آن شوی وي د تاسو واتساپ دویم موبایل یا لیپټاپ کې، دلته کې به هغه نامه لیکلي وي چې دا تاسو موبایل تاسو واتساپ دغه موبایل کې آن شوی دی او اوس هم اوپن دی. هغه واتساپ نه دی هیک او چا آن کړی دی، او که آن وي تاسو موبایل بیا به سمپلی په هغه کوم ځای دلته چې کومه نامه لیکلې وي په نامه باندې به سمپلی کلیک واخلو. بیا په لاندې سایډ کې تاسو ته شو شي لاګ آوټ باندې کلیک واخلو، نو هغې موبایل نه به تاسو واتساپ سمپلی ختم شي. دویم چې کوم ټریکس دی په اونده 3 ډاټس باندې بیا دوباره کلیک تاسو واخلو. دا باندې چې کلیک واخلو هغې نه بعد بیا دلته کې سیټینګ آپشن په لاست کې تاسو تللی شي، په دا باندې به کلیک واخلو. چې دا باندې کلیک واخلو بیا به تاسو دلته کې شو شي اکاونټ په پیل نمبر باندې چې تاسو تللی شي، دا باندې به سمپل تاسو کلیک واخلو. بیا په دا پیل نمبر کې راځي سیکیورټي ان نوټیفیکیشن، دا باندې به سمپل تاسو کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو دلته کې تاسو تللی شي شو سیکیورټي نوټیفیکیشن آن دیس ډیوایس، دلته تاسو تللی شي په دا لاندې دا آپشن به تاسو سمپلی آن کو. دا چې کله تاسو واتساپ هیک کیږي یا مطلب بل څوک په خپل موبایل کې آن کوي، نو تا له به نوټیفیکیشن سي چې یاره تا دا واتساپ دویم موبایل کې څوک آن کوي آن یې کي که نه، دا به سمپل تاسو دا آن کو. دا تاسو تللی شي دا آن شو. دا چې کله اوس زما واتساپ په دویم موبایل کې یا په لیپټاپ کې آن کېږي ما له به نوټیفیکیشن راځي. دریم چې کوم هغه دی ټریکس دی هغه به سمپلی بیا تاسو په دا 3 ډاټس باندې کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو، بیا په سیټینګ باندې بیا کلیک واخلو، او بیا په دا اکاونټ باندې دوباره بیا کلیک واخلو سمپلی، او دلته تاسو تللی شي 2 سټیپ ویریفیکیشن، په دا باندې تاسو سمپلی کلیک واخلو. دا یو داسې آپشن دی چې کله تاسو واتساپ بل څوک آن کوي په خپل موبایل کې، هلته به کوډ ورته رسي، تاسو چې څنګه کوډ ورکړی دلته تاسو تللی شي ټرن آن یې لیکلی، سمپلی په ټرن آن باندې به کلیک واخلو، او دلته کې به تاسو له کوډ تاسو نه غواړي دا داسې کوډ دی که تاسو واتساپ تاسو نه ډیلیټ شي بیا دوباره په خپل موبایل کې په دغه نمبر باندې آن کوو، لکه مخکې په کوم نمبر باندې واتساپ کریټ کړی جوړ کړی، نو بیا دوباره جوړاو، بیا تاسو نه دا کوډ غواړي چې کوم دا کوډ به اوس ورکړو، دا کوډ به تاسو سره لازمي یاد به ساتو ځان سره، کنې بیا به تاسو واتساپ نه جوړېږي که دا کوډ هم ورکړی. او دا کوډ ډېر زبردست کار کوي ځکه چې بل څوک تاسو واتساپ آن کوي هغه بیا نه آن کېږي. سمپلي زه یو کوډ ورکوم دلته کې یو ځلې، او بیا دوباره بیا او اوس په دلته کې ایمیل ورکو چې کوم ایمیل باندې تاسو ریسیو کېدل غواړو، تاسو به یو ایمیل وي خامخا. زه یو ایمیل ورکوم دلته کې، غونډه کې انتظار ورته وکړو، زه دلته ایمیل لیکم، بیا تاسو ته ښایم چې دلته ایمیل راغی، بیا په نیکسټ باندې زه کلیک واخلم، او بیا دلته ایمیل سیو راسي، اوس به ایمیل سیو کړم زه سمپلی لږ غونډه کې انتظار ورته وکړو چې زه دا ایمیل سیو کړم. دلته کې راغی سیو، د سیو باندې ما کلیک کړو، تاسو تللی شي دلته اوس په ډن باندې کلیک واخلو. دا تاسو سره چې کوم هغه دا کوډ دا سمپلی پیان شو چې کله اوس تاسو موبایل واتساپ آن کوي بل موبایل کې څوک، هغه به دا کوډ رسي، او کوډ چې ورته نیز ده تر هغه پورې نشي آن کولی. دا که تاسو بیا آف کول غواړئ چې دا به څنګه آف کېږي، بیا به سمپلی همدغه هغه له راشو په 3 ډاټس باندې تاسو کلیک واخلو، دلته کوم تاسو نه کوډ غواړي سمپلی دا کوډ زه ورکوم چې دا کوډ آن شي. چې دلته په 3 ډاټس باندې تاسو ته ښکاري، په 3 ډاټس باندې کلیک کړو، او بیا په سیټینګ باندې کلیک واخلو، او بیا په اکاونټ باندې دوباره کلیک واخلو،
او دا 2 سټیپ ویریفیکیشن له بیا سمپلی راشو تاسو دا راشو دلته کې لیکلی ټرن آف دا چې تاسو کله آف کوو او یا پاسورډ چینج کوو دلته چینج کولی شو آف کولی شو زه سمپلی تاسو دا ښایم چې دا څنګه آف کېږي دا سمپلی دا آف باندې کلیک کوو او ټرن آف باندې بیا دوباره کلیک واخلو دا تاسو تللی شي تاسو مخکې آف شو دغه وه د نن زه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړو د نورو ملګرو سره هم شیر کړو ملویږو په بله ویډیو کې تر هغه وخته پورې ځان ډېر خیال ساتو د الله په امان